آیاتونه د الله زیاتې دیو لره ایمان وعلى ربهم یتوکلون او په خپل الله باندې دیو ځان سره بروسه کوي. دا درې وانه صفاتونه دړه دي. وجلت صفتم دړه ده، زادتهم ایمانا صفتم دړه ده، وعلى ربهم یتوکلون صفتم دړه ده. چې دلته وای وجلت سورة رعد کی وای تطمئن قلوبهم، سورة الزمر کی وای تقشعر. نو دلتا وای وجلت هماما، او سورة رعد 28 کی تطمئن، او سورة الزمر 23 کی تقشعر. تطبیق صده وای اول خوف اللہ فضل راشی نو دا دی سڑی دا غونه زیگ زیگ شی. نو چې کله دا غونه زیگ زیگ شي نو د دې نه وروسته الله رب العزت په دې اړه اطمینان راولي. زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل الله باندې دیو بروسه کوي. الذین یقیمون الصلاة، دې کې څلورم صفت او پنځم صفت. دا کسان دي چې اهتمام کوي د مانځه او دا هغه مال چې ورکړ دې مونږ دیو ته خرج کوي د الله په لاره کې. اولئک هم المؤمنون، ډېرې په پنځو طریقو دا کسان دي. اولئک هم المؤمنون، دا کسان هم دي د مؤمنان حقا پرشتیا د دیو د پاره درجې دي پنځ د رب د دیو. ومغفرة او بخنه ده، ورزق کریم، رزق عزتمند دی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دا کاف د پر د علت دے، یعنی محبوبہ انفال د اللہ و د اللہ د رسول د پر دی والی. کما اخرجکا لما اخرجکا، زکا د دی وجنا چی وستل تعالی راستارب من بیتکا د خپل کور نه په حقا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون خامخا بدګڼونکي تبعا. انفال د الله او د الله د رسول دی، ځکه چې الله خپل نبی د کوره ایستلی او بدر ته یې رسولی، د کافرانو د مقابلې مستعد ګرځولی. نو انفال به هم د الله دپاره وي. یجادلونک فی الحق، بحث کوي لستا سره په باره د حق کې چې جهاد دی. یجادلون د دې نه مراد صرف بحث کول دی. او هغه دا وینا د دیو دوا چې یا رسول الله تا به موږ ته مخکې خبر را کړی وی، موږ به ځان تیار کړی وی. یا رسول الله نو تیار شوي خو نه یو. دا خبره وه. کانما یساقون الی الموت، گویا چې دیو روانولی شي مرګ ته. وهم ینظرون، او دیو او په داسې حال کې چې دیو ورته ګوري. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، او کله چې واده وکړه لستاسو سره الله د یو د دوه ډلو، انها لکم چې دا به ستاسو دپاره وي. دوه ډلې، یوه اصلحې والا ډله وه د ابوجهل ډله، یوه ډله بې اصلحې وه. بې اصلحې ډله کومه وه؟ د ابو سفیان ډله چې 80 کسانو د ملک شام نه را روانو، قافلې والا و، تجارتي سامان ورسره و، خو اصلحه نه وه. نو الله وی دی او سره بستاسو پیخه خامخ راځي. وتودون، او تاسو خوښوله ان غیر ذات الشوکه، چې یقینا بې وسلې ډله تکونو لکم شي ستاسو دپاره، یعنې ستاسو خوښه دا وه چې د بې اصلحې ډلې سره زموږ څه وشي؟ پیښه وشي. مال به هم ترې والو او مقابله یې اسانه ده. وَيُرِيدُ اللَّهُ، غواړي الله تعالی ان یحق الحق، چې ظاهر کې حق لره په خپل وعدې د نصرت. ویقطع، پرې کې جرړې د کافرانو. د الله بله خوښه وه. بله خوښه څنګه وه؟ چې د کافرو دا زیلې بلکل ختمې کړم، او هغه په تجارتي قافله باندې کار نه کېده. نو ځکه الله رب العزت ستاسو پیښه چا سره راوستله؟
داغه اصلحې والا ډلې داغه هغه چې بالکل د جنگ د پاره راغلی و د ابو جهل ډله. اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر میلاو شو چې ابو سفیان په یو تجارتی قافله کې را روان دی د ملک شام نه. اتم د مکه هر سړی او خزي په دې تجارت کې حصہ وا. عقبه د دې ټوله سرمایه په باره کې وای 50,000 دینار او د سونه د قیمت موافق اینم 26 लाख درهم جوړېدل او اوس خو پته نه لګي چې څو کربونه ته جوړیږي. مطلب دا چې دا یو تجارتی کمپنی وا. اسلحه ور سره نه وا. شپېته کسانو 40 کسان سرداران د قریشو. نو هر کله چې نبی سره د صحابهونو د دې قافلې د مقابله د پاره راووتل نو حال تکله چې قافله مقام عین زرقا ته ورسیدا چې دا د ملک شام یو مشهور ځای دی نو خبر ورته ورسیدا د جاسوس په ذریعہ باندې چې محمد عربي تاسو په انتظار دی او اے قافله والو خیر هم نشته. ابو سفیان خو ډېر خيارو. نو ابو سفیان مشهور لاره بدر کړه او د بدر شاته لاره اختیار کړه د دریاب په غاړه په ګمنامه لاره باندې لاړو. احتیاطي تدابیر د ابو سفیان چې کله حدود حجاز ته داخل شو نو زمزم غفاری په 20 مسقال باندې راضی کا په یو تیز رفتار سان باندې د مکې ته ولېګا. د خپل اوخ پوزه غوڅه کړه پر کپڑے د مخ او د شان اوسله ولې کی جاوی په اوخ باندې نسکور کړه او دا د جنگ د خطرناک جنگ یو ګینټي وا پغه د ورکی. او په دې باندې ابو جهل چې کوم ده او دا غي مرګري قریش مکه لمبشول ټول را جمع شول او ابو جهل لخر تیار کړ د امداد د ابو سفیان لپاره. زر نوجوانان دي 200 اسونه دي 600 زغری دي ترانه ویون کې سندرغاړي ورسره دي په هر پړاو باندې با یو او ډمبا وا او یو ناز او نخری وي او ال محمد په کپرو کې با دغه د مرګرو په کپرو کې به وبسکو. دا ډله اصلحې والا وا دیو ته نفیر ویلی شي. نو الله تعالی د مسلمانانو پیښه هم د دقې ډلې سره راوسته دا کومه چې ځان په ښکرې خاوره لرله چې ورېږه چې ستا د ښکر مات شي. ښکر مات شي خبره راته یاده شوې. دا بعضې وړوکې تعریف نه دا ډېر رواني دکې خپلې بس بعضې او الله دې نه کړي دا زمونږ دا شکر دی دا خو هلته سبق زوري دی. دیو د دې قصو نه دونه نه خبر خو بعضې داسې چې نه استاز بې غیرته استاز پې پېښ شي نه ورته سبق وایي او هغه بالکل د سرپرستی دونه اینا نو ډېر چالاکي زه تا ته ویلی نشم چې دی څونه چالاکي. یو و زه چې اول دی جومات ته رالم نو قاري صاحب هم پې دونه نظر نه ساته وروسته خو بیا مې دوک که خو هغه به سبق ټکې ویلی او که نه ویلی خو بس خبرې خو یادې کړې وي. یو ورځ زما په سر درد دی بس ما ته وی ورېږه زه تا دموم ایک ته ما څنګه دمې کوستانه او دغه ورله نه ورتله پښتو ته ورېږه ما تا دم که ته ټیک کېږي راغی بس ګټې نه چینګ چینګ هارې ووتو هغه یو کیسه یاده کړې وه لږه یو ورځ یې راغی
میل څه نومې ومیل څه دې راوړه وظیفې له تلې وی خو څه شی دی خو شومله دی او صحابه دی شومله دی او صحابه دی نور څه شی دی درې مه لګوه ورکېږه خو کیسه خبره مې په دې پورې کوله یو چڼی دی نو هغه ځان له داسې ښکران جوړ کړي دي زه ببر شیر یم که نه ډېر عمر پس چې کومه دی هغه څوک ورسره میلاو شوی دی ورته یې طالبه ستا هغه ښکر څه شو شاته ورپسې ښځه را روانې وه دې بیخي مات کړه هغه دې بیخي رانه مات کړه که نه نو خبره مې په دې پورې کوله چې د ابو جهل ښکر و خو هغه تکبر میخه ولګېده او ښکر یې ورله څه کړه دړې وړې کړه او ماتې کړه یجادلونک فی الحق من بعد ما وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ تاسو خوښول ان غیر ذات الشوکا چې یقینا هغه بې وسلې ډله شي ستاسو دپاره او اراده لري الله چې ظاهر کې حق په خپلو کلماتو په واده د نصرتونو خپل ویقطع دابر الکافرین پرېږدي الله جرړې د کافرانو الله د کافرانو جرړې پرې کولې لیحق الحق ویبطل الباطل دې دپاره چې غالب کړي الله حق لره او برباد کړي باطل لره اگر که بد ګڼي مجرمان دا لیقطع سره دی لګي استستغیثون کله چې تاسو فریادونه کول د خپل رب نه پس قبول کړه فاستجاب لکم پس قبول یې کړه ستاسو دپاره انی ممدکم چې یقینا زه مدد کوم ستاسو بألف من الملائکه په زرو ملایکو باندې مردفین چې راځي به پرله پسې دا درېیم علت دی چې دا فتح خو په دعا د نبي میلاو شوې چې اللهم انجز لی پیغمبر خدا دعا کولا ما وعدتنی الله پورا که زما دپاره هغه چې تا ما سره وعده کړې اللهم آتینی ما وعدتنی الله راکه ما ته هغه چې تا ما سره وعده کړې اللهم ان تهلک هذه العصابه اے الله کته دا ډله د مسلمانانو هلاکه کې لا تعبد فی الارض الله پزمکه کې بد ستا بندگی ونه شي لاسونه نبی علیہ السلام اوچت کړي او څادر د نبی علیہ السلام نه پریوتو ابو بکر و یا رسول الله بس الله نبی اوس په الله زموږ مدد کوي پوهه و ابو بکر پوهه و چې د پیغمبر داسې دعا وي داسې د التجا وي داسې د درد دعا وي چې د پیغمبر څادر وغورځېږي نو بیا به الله څنګه مدد نه کوي یقیني و مسلم کې دا حدیث دی د ترمذی هم دا حدیث دی بس اللہ رب العزت خپل نبی ته 1000 ملائک درلل او نبی علیہ السلام په ورځ د بدر ویل هاذا جبريل دا جبريل دی آخذ براس فرسی پل سر د خپل اثر نیولې پل اسی نیولې او په د باندې عادات د جنگ دي د جنگ آلات په پراته دي انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله یا اللہ تو ولی اسد اقبل نبی مدد نشی کولے ولی نشم کولے خدا ملائک را لے گل او ندے گرز ولی اللہ وما جعله الله او نو گرز ولی دا امداد اللہ الا بشرا لکم الا بشرا مگر زیر ظاہری خوشحالی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ دې دپاره چې مطمئن شي په دې باندې زړونه ستاسو دا باطني خوشحالي ومن نصر نه دی امداد حقیقتا دا د ملائکو د طرف نه دی حقیقتا امداد د کم در نه دی الا من عند الله مگر د طرف د الله یقینا الله زورور حکمت والا ذات دی اذ یغشیکم النعاس نعاس دا څلورم علت اذ یغشیکم النعاس
کله چې پټولی تاسو الله د یغشیکم دپاره فاعل الله دی کله چې پټولی تاسو الله النعاسا په پرکالی الله تاسو پټ کړئ امانتا منه دا امن هو د الله د طرفنا ما تاسو ته یو ځای کې ویلو یو امن دی یو امانتن دی امن او د امانتن څه فرق دی امانتن چاته وایي چې امن راشي خو لا اسباب د امن موجود وي امانتن د پاره د امن منه د طرف د الله نه وينزل عليكم من السماء اور اورګه پتا سو باندې د بارنا ما ان اوبا ليطهركم او دا مخکې تاسو خبره یاد کړې وه چې په جنگ کې په چا باندې پرکالی راشي خوب راشي دا د الله د طرف نه انعامي لیطهرکم دې دپاره چې پاکي تاسو لره په هغې باندې یو فایده د اوبو دویم ویذهب عنکم بوځي له ستاسو نه ګند شیطان چې احتلامونه دي وسوسې د شیطان دي دریم ولیربط علی قلوبکم پټی راولي الله ستاسو پړونو باندې او څلورم ویثبت به اقدام مضبوط کې په دې سره ستاسو قدمونه مضبوط دي میدان بدر کې صحابه ته دو مشکلاتو یو خوف د وجه د کموالی خپلنا چې کم خلقو دویم وسوسې د شیطان او بنشته ده علاقه شګینا دا سبقو نو الله تعالی په د دوه انعامات راوستل د دشمن یاروان الله په خوب راوستو نو غیر لاړه او الله رب العزت باران وکړو ماشاءالله 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 باران په الله وکړو جو زمکا شګین زمکا واغه مضبوطه شو غسلونه وکړه پل چاروي خړو کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم حیدر کرار وای چې د بدر پشپ باندې مونږ ټول ودو دا الله په دې ټولو خوب راوستو چې ښه زبردسته خوب وکړي چې سهار په دې خلکو ورشي علي المرتضی وای مونږ ټول په ټوله ودو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر نه ټوله شپه یې خو قاید به یې نو کته د هغې ماتحت خلک به وده شي نو چې قاید ودی بادشاہ ودی نو رعایا به څه وده شي چې بادشاہ شوګیرې کوي نو رعایا به په خوشحالو وي عمر بن عبدالعزیز کور ته یو زنانه راله ورته وی دا د بادشاہ کور دی وی او دا خو تش تور دی زمونږ کورونه خو ډک دي وی د عمر بن عبدالعزیز بیبي ورته وی چې او که نه د بادشاہ کور تش دی نو ستاسو کورونه ځکه ډک دي که د بادشاہ کور ډک وی ستاسو کورونه به تش وی علی المرتضی وای ټوله شپه محمد عربي صلی الله علیه وسلم یې خو لږه شان جوټه ورله ورله په دې نیمه شپه کې ثم استيقظ متبسما بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیدار شه او خندروي او مسکے کیدونی کہو ما تے ابشر یا ابا بکرین اے ابا بکرہ زیر حاصل کا دا جبریل دے علا سنایا و انقا چدا غفقا خنوبانی گرد غبار پروت دے اب یا نبی علیہ السلام اوے دا وی سیحزم الجمع ویولون الدبر زرد شکست زد بشی دا ڈلے او شاگان بواڑی اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوتو وی دیزے کی با ابو جہل سبا مڑ پروتی مردار با پروتی پدیزے کی با عطبی پدیزے کی با فلانی پدیزے کی با فلانی وی قسم پا اللہ چھ نبی کم زین خودلی پا قضے کی غشی بیا سبالا پروتو بخاری کی دار ویتو ندی وسوسی دا شیطانانو وی نو دا شیطان وسوسی هم ختم شوی بدر کې د کم طرف ته چې صحابه دي تاسو به تللی شو کا نو دا کستا فکرې دا ټول شګه ده او دا غرونه ټول د شګو نه جوړ دي دونه زه پکې په هغه غر کې روان شوم نو بالکل دی لکه سړی چې په واوره کې روان وي
داسې لکه په مشکله به ته 10 قدمه به پکې تلی شه ځکه چې سړی به ډوبېده. نو بیا هلته ماشاءالله د دې آیاتونو هغه سړي ته هغه هر څه مخې مخې ته راشي. ویثبت وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ولې په شګه باندې چې کله باران وشي نو هغه کلکه شي. نو الله دا د صحابو دپاره کلکه کړه، دې دپاره چې قدمونه یې ونه ښویږي. اذ یوحي ربک الی الملائکه، ټوله شپه نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام دا شته دی نو اذ یوحي ربک، کله چې وحی کوله ستا رب ملایکو ته زه ستاسو سره یمه، زه ستاسو سره یمه. مضبوط کړئ هغه کسان چې ایمان والا دي، زر دی چې وبغورځوم پړونو د هغه کسانو کې چې کافران دي هیبت. فضربو، پس وهئ فوق الاعناق، پس د څټونو نه، فوق الاعناق یا د څټ رستنی حصې صدا چې هغې ته کپری وایي. فوق الاعناق، فوق الاعناق کوپڑی اڑاؤ جنت کماؤ. فوق الاعناق، فوق الاعناق وہ پہنچا نہیں ہے کیا تمہیں پیغام جاہدو، یہ وقت ہے کہ دن کی حرمت پہ کٹ مرو. ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت ہے لازمی، پروانہ وار شمع رسالت پہ کٹ مرو. شمشیر خاردار کے قبضہ کو چھوم کر اسلام کی صداقت و عزت پہ کٹ مرو. بیکار زندگی ہے جو ایثار بھی نہ ہو، مرد جرے کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو. دا فوق الاعناق، فوق الاعناق پاسه د سټونو نه. نو ځکه وایي کوپړې اڑاؤ جنت کماؤ. فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، وهي د دیونا هر یو بند. ذالک بانهم، یا الله دا دونه سخت حکم ولې دی؟ دا په دې وجه چې یقینا دیو خلاف کړی د الله او د الله د رسول. چا چې خلاف وکړو د الله او د الله د رسول، یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. ذالکم، دا سزا ستاسو دپاره. فذوقوه، دا خطاب د کفارو ته په طریقې د التفات. ذالکم، دا سزا ستاسو دپاره اے کفارو وڅکئ دې لره. وان للکافرین، یقینا د کافرانو دپاره عذاب د اور دی. دا خو د دې دا خو نری نری باران په قیامت کې به بیا تاسو نور عذابونه څکئ. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، کله چې میلاو شئ تاسو د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي، زحفن په ګڼه کې، په ګڼه زحف ویلی شي ګڼې ته. ادنو قلیلا قلیلا، چې پای کې یو بل ته دشمن ته نږدېوالی کېږي په دمه دمه، ځکه ګڼه ده. نو دیم الضعف الجیش الکثیر، لوی لښکر. نو کله چې میلاو شئ د کافرانو سره په ګڼه کې، فلا تولوهم الادبار، مگر زوی دیو ته شاګانې. او چا چې وګرځوله واړوله دیو ته په دا ورځ باندې دوبره خپل شا، خپله شا ورته واړوله. دا شرط دی. جزائے فقط باء بغضب من الله، دے اختش په غصې باندې د طرفه د الله نه. زید استوګنې د اور دی. وبئس المصیر، بد ځای د واپس کېدو دی د جهنم. الا متحرفا، دا د جزان استثناء مقدمه، مگر که هنر کوونکی، هنر کوونکی د پاره د جنګ وي، یا یو ځای کېدونکی خپلې ډلې سره، نو بیا دی د الله په غوسه کې اخته نه دی. متحرفا هو الکر بعد الفر،
هنر حاصلون کې دی لکه یو سړی وتښتېد د دشمن نه، هغه خیال دا وکړي چې دی وتښتېد او دی په بل طرف پې بیا راتاو شي. وی مکرن مفرن مقبل مدبر معان کجلمود الصخر حته السیل من عالی. دا خپل اس صفت چې کوي الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم داش بغم علت دے فلم تقتلوهم پس ندی قتل کړي تا دیو لرا ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی دیو وجلی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن الله رما. او تا شګي وما رمیتا تا اشتل ندی کړي کله چې تا اشتل وکړه دا تعرض نه دی. جواب دا دے وما رمیتا دینا انتہا دا فعل مراد دے اذ رمیتا دینا نا دے اولنا وما رمیتا دینا انتہا دا فعل مراد دے اذ رمیتا دنا ابتدا دا فعل نمانا دا وما رمیتا تاشگی سترگو دا کافرانو تا نوی رسول محبوبا. پیغمبر یو موټی شګې واخیستې او چې داسې ګزار بس د هر کافر خولې سترګې دې ټولو ته ورسېدې. اذ رمیتا کله چې تا ګزار کړې د خپلې موټې نه پیغمبره د موټې نه تا ګزار کړې خو د کافرانو سترګو ته دا رسول ستا کارنامه نه وه. ولکن الله رما لیکن الله ورسولې سترګو د کافرانو ته دا رسولې الله دی. وليبلي المؤمنين او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا شګي گزارلې وشاهت الوجوه الله دې دا مخونه بدمورای کی بس هغه شګي ورسېږي. وليبلي المؤمنين دای اوکړل د دې لپاره چې احسانو کې په مؤمنانو باندې بلا ان حسنا انعام خیستا ان الله سميع عليم الله تعالی اوریدونکو کې علم ولده. وليبلي المؤمنين ذلك لينصرهم نصرا جميلا ويختبرهم بالتي هي احسن. امدادو کې د دیو امداد خیستا او د لپاره چې امتحانو کې په دیو باندې پاغه ترتیب باندې چا ډېر خیسته ده. معنی القرآن وای ذالکم ان الله دا کار داسې وشو فعل الله ذلك الامر وعلموا دا مقدر دے وعلموا پویا شئی خبر شئی وان اللہ موہن قید الکافرین او یقینا اللہ کمزوری کون کے دے دا تدبیر دا کافرانو دیکھی بشارت دے. ان تستفتحو اکثر مفسرین ویدہ خطاب کفارو تا دے وی کله چې ابو جهل دا غزین را روانې ده 1000 لخکر دی او ټره پره ده او قصه ده او قطاره ده وی دی چې راته وی د بیت الله غلافې ونیو او په دې الله ته چغې وی اللهم اے الله ایونا کان احب الیک و ارضا عندک فانصر اهله اليوم. اے الله کم یو چې ستا ته خوښ دی روا تا ته محبوب دی ربا که زه یم او که محمد دی بس نن ورسره مدد وکړه. بس الله وایي چې تا خو غوښتله نو راله نو تا خو غوښتله چې الله کم څوک تا ته خوښ دی د هغه مدد وکړه نو اوس چغې ولې وې. ان تستفتحوا کطلب د فیصلې کوي تاسو فقد جاءکم الفتح پتا کې سره رااله تاسو ته فیصله و ان تنتهوا او کما نشوي د جنگ د مؤمنانو نه دا ډېره غوره تاسو د پاره و ان تعودوا او که واپس شي جنگ ته نعود نو موږ به واپس شو نصرت د مؤمنانو ته ولن تغني عنكم هچره د فبن کې لستاسو نه فئتکم ډلستاسو څه شي د عذاب الله ولو کسرت اگر کډیر وی ته په خپل ډیر والی مغرور ای
وان الله یقینا الله مع المؤمنین سره د مؤمنانو نه دی. او دا میل چې اللهم انصر اعز الجندین واکرم الفئتین وخیر القبیلتین. اے الله معزز د جندین سرت معزز د لخر سرت مدد وکا، مکرم د قبیلو سرت مدد وکا، غرد قبیلو سرت مدد وکا، غرد ټولګو سرت مدد وکا. الله دې درته صدا. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو. دې زین دیم باب دې تر 40 آیات پورې 15 باسونه پکې څلور قوانین د جهاد. دیم بحث دو علتنا 30 32 کې. دریم زجرنا منکرینو د قوانینو تا 32 31. څلورم آثار د تقوا وجودن او عدمن 25 26 کې. یا ایها الذین اے ایمان والو اطیعوا الله ورسوله. تابعداری د الله او کوي او د رسول الله او کوي. په دې آیات کې دیم قانون چې اطاعت د الله او د رسول پکار دی. ولا تولوا عنه مخ مگر زوی دا غنا. یا خو پکار دی چې وای ولا تولوا عنه پکارو کانهما پکارو. ځکه مخکې خو څوک کم تیر شه الله او رسول دواړه. نو دلته څنګه وي ولا تولوا عنه څه جواب به وکړي؟ څوک به وکړي؟ تاسو هسې پش پش کوئ، ما ته هېڅ پته ونه لګي چې صحیح هم ویل او که څه. ولا تولوا عنه لکه یو کس بانګ وایي په هوش کې شوم نن زر زر وایه ډېر اوږدومه. اوس خو مازدیګره پورې دا زموږ خپل ټایم دی. ماشاء الله ماشاء الله ډوډۍ نشته چې نشته ورک شه غمونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. دے کے دیم قانون دے اے ایمان والا و تابداری دا اللہ و کیو دا رسول اللہ مخماڑا ویانو ہو دا دے پیغمبر نا مخماڑا وی زکانو ہمائے ونویل ولی ونویل ولا تولوا عنه مخ د پیغمبر نه ماړ زکا چې د الله نه مخړول دا غچانه کیږي. مخ دا هغه چانه کیږي چې دا هغه جسمي، مخ دا هغه چانه کیږي چې هغه جوهر وي. د الله نه د الله په باره کې دا نشي کېدی. نو ځکه ولا تولوا عنه دې مطلب دی چې د یو نه د مخ واړو نو د مخ بل نه دی خامخا. قل ان کنتم فاتبعوني يحببكم الله.
مینه د الله سره مینه د رسول سره ده، اطاعت د الله سره اطاعت د رسول الله ده. نو چې د یو نه د مخ واړو نو د بل نه د خامخا واړو. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، حال دا چې تاسو اورئ قرآن. ولا تکونو دیکھ زجر دے متکاسلین لرا پا جہاد کی، چاہے پخلے خبریں کوئے و تصدیقی قلبی ورسر نشتے. مکے گئے پشاندہ کسانوں چواوی واورے دل منگا وهم لا يسمعون، او دیو ناوری پزل سرا. ان شر الدواب یقینا بدتر د زند سرونا پنی دل لبانی اگا کان دی د حقنا البکمو چڑگان دی. الذین لا یعقلون کسان چې عقل نه لري. دې ته بدتر ځکه ویله چې په دې عقل باندې ته د الله منزل کتاب دې ونه پېژندلو، نه په دې عقل اور لګې، په دې عقل باندې بیا څه کې. بلکہ سورت اعراف 171 کی ورطہ بل هم ازل چت بیا د ډنګرو نام بدتری. سورت بینہ 6 کی ورطہ شر البریہ ولو علم اللہ فیہم خیرا. دیکھیو دو توجیگانے کوم ولگی شیخان بیا درنا اورم. ولو علم اللہ فیہم خیرا اللہ اسماءهم، کمالم کڑے وے اللہ پدیو کی طلب د حق، پدیو کے قبل ولد حق اللہ معلوم کڑے وے. لاسمعهم نخامخا اورولے بے دیوتا پا اورولو د قبول سرا، د قبل ولو پا اورولو سرا بالا دیوتا اورولے وے. دا انعاد کی ورطا واورائی چپدیو کے انابت نشتے نو دا دی فائدہ نشتے، فائدہ ولی نشتے. لتولو نو خامخا باو گرزی دیو وهم معرضون، او دیو اراز کون کی من پدا سے حال کی اورول دیو تا سب فائدہ نشتے. انادی سڑے خو خبر او قبل دا توجیح بیا یاد کئی. ولو علم اللہ کمالم کڑوے اللہ پدیو کے طلب دا حق انابت اللہ پکی معلوم کڑوے. لاسمعهم نو خامخا بدیو تا اورولے وے، دیو تا بے اورولے وے. خو اورول چکیگی قبل ول چکیگی آپ انابت سر کیگی او پدیو کے خو انابت شتا دینا، پدیو کے خود سپروت دے وایا اینات پروت دے. نبیا بل سوال راگے، سوال سر آگے یا اللہ انابتم نشتا دے اینات دیم پکی خورتا واوروا. جواب سر آگے ولو اسماهم کواورو دیوتا پدق شان حالت کے پکم حالت کے ویوایا چاہنات پکی انابت پکی نہیں. لتولو نو دی بیا فائدہ نشتے، والے فائدہ نشتے وایا. وا بوڑی دیو وهم معرضون دیو اراز کون کی منت دی بیا فائدہ نہ جوڑے گی. کوئی اشوئی پدی کنا نہ کوئی شوئی. دا یو خبر یاد کئی. ابو اسحاق یو بلشان ترجمہ دا کردہ لو علم اللہ فیہم خیرا اللہ اسمعهم، کمالم کڑے وے اللہ پدیو کے خیر نو اورولے بے دیوتا پیغمبر دیوتا بے اورولے وے. چشے بے دے جواب کل ما یسألون عنہ، جواب دا ہر چیزا یسألون عنہ چی دیوتے سوالونا کئی دائی جواب بورتا اللہ اورولے وے. چه د کم چیز دیو سوالونه کوي نو دا غي جواب ورته اورولې وي. جواب د هر هغه چې دیو تاسو نه کوي د پیغمبرنا. نو ولو اسماهم اے ولو بین لهم کل ما یختلجو، کچرت الله ورته بیان کی او اوري ټول هر هغه چې د دیو پړړونو کې پدیو په نفسونو کې کم سوالو ناراضي کچرته بیان کې او اوري دیوتا هر هغه چې د دیو پړونو کې ګرځي را ګرځي. نو لتولوا وا بوړي وهم معرضون، او خامخا دیو اراز کون کې لمعاندتهم د وجد عناد دیونا. دا دوانه د دوا توجیهګانې نورم توجیهګانې شته پای څوک نه پوهیږي. دا دوانه توجیهګانې دا پړولي کوي ځان سره. پوه شوي کنه پوه شوي.
یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قبول والے وکړئ د حکم د الله تعالی ګوڅه چا بیا موندو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قبول والے وکړئ د حکم د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم دا دریم قانون دی یعنی جهاد فرض کېدو چې کله جهاد فرضي یا یو اجتماعي کاری نو تاسو به نفلي کارونه پرېږدئ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا قبول والے وکړئ د الله او د الله د رسول لپاره کله چې رابلي تاسو لما یحییکم هغه څه ته چې ژوند درکوي تاسو تا ته ژوند درکوي جهاد دی تا ته ژوند درکوي نو نفلي کارونه به پرېږدې خپل انفرادي کارونه به پرېږدې نو پتہ ولګېدا چې پیغمبر ته رابلي اجتماعي کاری تبه انفرادي عمل به پرېږدې سعید ابن معلا و امام منس کولو نبی علیہ السلام په ما باندې تیر شانو ماته आवाज وکړو زرا نلم زکه په مانځو ما کله چې رستور عالم ماته اے سعیدا څه شي منع کړی ولې تا د الله دا قول نه دی اورېدلی چې استجیبوا لله وللرسول نو معلومه شوه چې د فرض کار دپاره به نفلي کارونه پرېږدي لما یحییکم یا د دنه جهاد مراد دی ځکه سبب د ژوند د مسلمانانو د عزت دی یا مراد علوم دینیه دی التي هي مناط حیات القلب چې دا مناط د حیات دړونو دی ځکه په علوم او په قرآن او په حدیث باندې دړونو زندگی راځي دړونو ژوند راځي نو کله چې تاسو بلی وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تا ته یو مسلمان وای قرآن لراشا تا ته یو مسلمان وای درس لراشا پرې د خپل انفرادي کارونه ټول مرد دا کارونه وکړه تا ته چیچا ونه ویل چې بس کنور مکوا بس دا اخرنه دور دی راشه د الله کتاب اورا لما یحییکم هغه څه راشه چې ژوند درکوي تاسو ته ځکه په قرآن کې ژوند دی هغه به څه زندګي چې نه خلق خپل الله وپېژني نه خپل خلق پر رسول وپېژني نه ځان وپېژني لما یحییکم چې ژوند درکوي تاسو ته دریم مطلب دا دی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کله چې تاسو بلی هغه څه ته چې تاسو لره ژوند درکوي ژوند د جنت پته ولګېده چې د دنیا ژوند نه دی وان الدار الاخرة لهي الحیوان اصل زندگی خو هغه د جنت ده هغه جنت ژوند دی لما یحییکم وعلموا سو توجیهګانې شوې درې وعلموا پوه شئ ان الله یحول بین المرء وقلبه یقینا الله پرده اچوي په منځ د سړي او د زړه د هغه کې یو غرض دا دی بنی آدم ستانه ستا زړه لرې دی ستا الله تا ته زړه نام نږدې دی او سورت قاف کې الله ویلو انا اقرب الیه من حبل الورید زتا ته نږدې یم د مرۍ د رګونو نه هغه رګ چې زړګي ته تللی یعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه الله پرده چې په منځ د سړي او دړه د کې کله کله مؤمن وي ګناه طرف ته دې د زړه زی الله پرده واچي معصیت ددن واړی کله یو کافر وي نیکی طرف ته راځي خو الله یې پرده واچوي دیو جنا حدیث کې راځي چې ته به دا دعا کې یا مقلب القلوب اے دړونو اړونکي ربا ثبت قلبي علی دینک زما زړه په دین باندې الله کله کروا دړونو مالک خدای
واتقوا فتنة ځان بچ کئ دغه فتنې فساد نه چې نه برسیږي هغه کسانو ته چې ظالمان دي منکم لستاسو نه خاصتا خاص کر یوازې او په یشا یقینا الله سخت عقاب والا دی سخت عقاب والا واذکروا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين کلا یو سړی په خپل ګناه باندې ځان یوازې نه تباه کوي بلکې تمام عالم په تباه کیږي وی بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش درہما آفاق زد بے ادب یواز خپل ځان نه تباه کوي بلکې د په بے ادب باندې کلا علاقه تباشي واذکروا اذ انتم یاد کئی هغه وخت کله چې وای تاسو لږ کمزوري کړی شي په ځمکه کې یری دی تاسو چې وبتختی تاسو لره خلق نو زه درک تاسو لره مضبوط کړی تاسو په خپل امداد رزق درک تاسو ته پاکیزه څیزونو نه د لپاره چې شکر ادا کړئ دې کوم ترغیب د جهاد ته ذکر د درو انعاماتو او بقا د نعمت د پر الله یو نسخه ذکر کوي چې هغه شکر دی شکر ادا کې نو نعمت به برقرار وي ایمان والا لا تخون الله دا څلورم قانون دی ځان د خیانت نه بچ کول ایمان والا لا تخون الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره مخکې ویل خیانت مکوئ دلتا غچیز ذکر لا تخون الله خیانت مکوئ د الله تعالی او د رسول سره وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وتخونوا اماناتکم یعنی خپل امانتونو کې خیانت مکوئ چې هغه د الله تعالی دین دی فادو الی الله نو ادا کوي الله تا هغه څه چې تاسو په الله امین ګرځولې من فرائضه و حدوده د فرائض او د حدودنا وانتم تعلمون تاسو خپويږئ لا تخون الله تاسو د الله سره خیانت مکوئ به ترک فرائضه فرائض مپریدئ او خیانت د رسول الله سره مکوئ به ترک سننه چې د پیغمبر سنتونه پرېږدئ وانتم تعلمون وعلموا انما اموالکم مکه خیانت مکوئ دلته خیانت چې سړی کوي د بچو د پاره کوي نو الله په شي یقینا مالونه تاسو اولاد تاسو فتنه دا فتنه دا وان الله عنده او یقینا الله تعالی دا اغسر اجر عظیم دی یا ایها الذین آمنوا بعض خلکو دا آیات دا بولو ابي لوبا بصر تړل لیکن علما وايي دا ډېر کمزور شان نزول دی یا ایها الذین آمنوا بلکہ عام خبر ده ایمان والو خیانت بد اولاد په وجبانه نه کې نن خلق چې خیانتونو کې اخته ده نو خپل اولاد د خپل جاروړو د پاره یا ایها الذین آمنوا دې کې ذکر د پنځم قانون ایمان والو ان تتقوا الله کتا سو یری د الله تعالی نام و بغیر زیستا سود پاره فرقانن غلبا فرقان یومانا تفرقا پمین د حق او د باطل کې وای دا دلیل دے پدې خبره چې تقوا تنویر القلب ستړب منور کوي وتشرح الصدر وای وتزيد فی العلم والمعرفه ستا په علم معرفت کې بدا تقوا زیادت راولي یجعل لكم فرقانا دیم فرقانن دا منا نصرن غلبا اور په دشمن دریم فرقانن نجات څلورم فرقان منا یفرق بینکم و بین الکافر فی الاخره و هر کے ترسید از حق و تقوا گزید ترسید از جن و انس و هر کے دید
پنځم دا چې یجعل لکم فرقانا المخرج من الشبهات، تا د المخرج من الشبهات، الله وتا د پارا د شبهاتنا زید وتو پیدا کی. ويكفر عنكم سيئاتكم لربکی استاسرا گناہنا، ويغفر لكم او بخنبو کی تاستا اللہ خواند فضل نوی دے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کلچ د فریب جرگی کوستا پبارکیا کسان چی کافران دی. لیثبتوکا چی قید کی تالرا نبی یا قتل کی تالرا نبی. دا ومع علت دے انفال دا اللہ دا رسول دا پر دی. مکی ذکر دا تقوی شو نپدے کے بیان دا سر دا تقوی دے. دار الندو کے ہر کلچ دا اسلام رنا پخورے دو شوا نو پا مشرکین مکہ و باندے اور بلشا دیو را جمع شو فی دار الندوہ پا دار الندوہ کے دا غزیو بناہا قصی ابن کلاب چی قصی ابن کلاب دا جوڑ کڑے 120 کالا مخی دا پارد صلح دا قریشو. شیطان ہم دے جرگی لرا گئے پشکل دا شیخ نجدی پشکل کے را گئے. چلو کو دارنا خوریگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگری زیادیگی دی سڑی سر اچھا چلو کو یو رائے پکی ابو البختری پیش کڑا دویل دام یو دا مشرانو نوے انتحبسوه فی البیت دا پا یو کور کی جیل تکی جیل کی واچوئی وتشدو وساقہو بندن باندې وتړی نور ټول کوټه به بندوي غیر قوه غیر د یو کړکینا تلقون الیه طعامه وشرابا صرف فراس کاک بورتا اچو د سپي پشان به په یو چا کې پروتي العیاذ بالله په یو کوټه نه بس مونږ به اخلاص شیطان دا شیخ نجدی پا شکل کے اے بچو اے مسکیش اے بچو دا چوائے ورطے والے بابا اے بچو دستا پتہ نشتے دا خاندان سونا زڑا وردے زورا وردے اے خدا حضرت سید شہداء دا حضرت حمزہ سترگی لی دلے وے چی دا با خپل کس دا سی پریدی تا پا کوٹا کی بندیوان کڑائی نہیں دانشی کی ٹول ویل چلے کا دے بابا خبر ہے صحیح شام پکی ویلا پوخای سور کئی او دملک نے وہ شڑائے پوخای سور کئی خوراک ورلا ور کئی اسکاک ورلا ور کئی دملک وہ شڑائے تاسبت اخلاص ہے. شیخ نجدی ورطے اے بچو ما پہ غر کوئی اے بچو زان پہ غر کوئی تاستا والے پتہ نشتے چھ محمد سحر والا زبان لری بل ملک تبل آرشی فودی ماتا سپیب اے بابا صحیح ہوئی ابو جہل غلے ناس تو ابو الحکم ہو کنا ندا غلے ناس دے وید ویلا چه زمای اور ایدا وید سرائی وید هر خاندان نا دسلو قبیلونا یو تکنا زوان سرد توری دے براوزی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے با پا یو گزار سرد سل کسان سلوانا پا یو گزار بانے با پی گزار ہوکی دا قبیلہ با چاچانا خپل دم چاچانا با خپل قصاص اخلی البت دیت بغواڑی دیر مال باورلا جمع کو او دانا بخلاش اے بچو دی سڑی چی کما سویلا کنا دقا خبرہ بالکل صدا دکانی کرخا اللہ لیثبتوکا دیدہ پارا چی جیل تتاوا چائی دادا ابو البختری خبر ہوا او یقتلوکا یا مڑکی تالرا داد چا خبر ہوئے وایا دا ابو جہل دای پمینس کی راوڑا زکا چی پیسلا پدی بانے وشوا او یخرجوکا یا وباستا دا مکینا پدی بانے پیسلا شوی دا دای زکا پچا کی راوڑا
میانځ کې او یقتلوک یا بتا تا مړکې تعالی را نبی بیا فیصلام پدې باندې وشولا سل کسان دیو تیار کړل سلو کسانو له تورې ورکړې چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل بستر باندې سملې بس په یو ځل په ورشه گزارای به وکړي ختم به کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت مخکې نبی علیہ السلام تعالی څونه ویل کوټه ته دنک تورې ترنا 100 کسان دا غینا تیر چا پیرا د کورا تاو شو الله تعالی خپل نبی ته وای ځه مخکې نه وای ها والے د دې الله ایمان ګوري چې زې نه وجنما زې تاسو را نه مړ کوي زې تاسو ایمان ګورم کنه الله ایمان کتو ستاده خلیته شه او د محمد صلی الله علیه وسلم وجلو تشه سل تورې ته چا پیرا شوې محمد عربي ته الله وی چې ځه نبی علیہ السلام حیدر قرار ته وی ته زما په بستر سملا زلاړم دی ووتو دا خلق دی دو کسانو پکې وام کتو چې لکه سړی لاړو هغه نور ته وای لاړو په دې ځبانه ووتو لاړو هغه نور وای مونږ یې نه نوته یې هغه راغون شي هغه غریبانه سپلای کړ ایسه خبرې کې ته ترانه موقع چپه کا موقع نه چپم سړی لاړ او یخرجوک ويمكرون ويمكر الله ويمكرون او دیو فریبونه کوي پیغمبر استاد قتل ويمكر الله الله تدبیر د خلاصي کوي د خپل نبی او تدبیر بد چا غالبېږي والله خير الماکرین الله تعالی غره د تدبیر کوونکو نه ده نو ویستو بس خپل نبی ویستو نو بس لاړو وی وړ والله خير الماکرین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا دا اثر د تقوا ده الله د سلو ترون خپل پیغمبر څنګه واسي ومن يتق الله يجعل له مخرجا د پر الله مخرج پیدا کوي ويرزقه من حيث لا يحتسب ګور لاړو مدینه ته انصار مدینه د پیغمبر خادمان دي ټول باغونه د مدینه د نبی دي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا دیکھ زجر دے او د نشوال د تقوا الله یو اثر بیان او کله چلوسته شه په دیو باندې آیاتنا زم ان شاء الله را بشي د هجرت په واقع کې قالوا قد سمعنا ويديو پتا کې سروا اوریدل مونږه لو نشاو کچرتا مونږه وغواړو لقلنا مثل هذا خامخا او وای پشان د قران مونږ هم د قران وای جوړولې اے پتنګا یو ان اعطینا کل کوثر او درې میاشت د بیت الله ناوي ځانو او چا دغه مقابله ونه کړانو څه غپ ده دا صرف پته وی لقلنا مثل هذا د سبا مونږه ویل شو ان هذا نددا الا ساطر الاولین مگر قصه د پخوانو وَإِذْ قَالُوا كَلَّا چویل اللهم اے اللہ ان کان هذا هو الحق کویدا قرآن یا ویدا نبی حق ستاد طرفنا نو فامطر علینا نو راورا پمغانی کانی من السماء د اسمان دون جاهلان وکدا په حق نبی کانی پمغانی راورا او دس نوای چې الله کا په حق اینو مونږ د غلامان کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره یو سړی د ملک سبا ور سره ملاو شو نو امیر معاویہ ورته وای ما اجهل قومک استاد قوم څونه ډیر جاهلانو اے د ملک سبا سړیا چې ملکو علیهم امرا چې خزه په ځان باندې حکمرانه مقرر کړي وا هغه ورته چې هغه قوم جاهلانو خو اجهل من قومي قومک زما د قوم نستا قوم ډیر جاهلانو چې کله الله ته سوال کوي نو سوال کې سوای
اے اللہ کدا نبی په حقای دا قرآن په حقای نو په مونږ باندې د کاڼو بارانو کا وی دون زناور دے ستا دا قوم چې داسې نه وایي چې الله کده په حقای نو مونږ د غلامان کا زما قوم ډېر بې غیرته دی کستا فامطر علینا حجارة من السماء امیر معاویه وایي زه بالکل په ځای غلی کړم او ائتنا بعذاب علیم یا راوړه مونږ ته عذاب دردناک وما كان او داسې قوم شعیب هم ویلو فاسقط علینا کسفا من السماء الله په موږ باندې د اسمان نه یو ټوکړه یو ټوټه را گزار که چې ستا ختم شي وما كان الله نو سوال دا راغی چې داسې وایي نو الله ته یې غر کې ولې نه غر کې جواب وما كان الله نه دی الله چې عذاب ورکړي دیو ته وانت فیهم حال دا چې ته په دیو کې پیغمبره چې ته په دیو کې نو څنګه الله دیو له عذاب ورکړي او نه دی الله چې عذاب ورکړي دیو لره وهم یستغفرون حال دا چې دیو بخنه غواړي دو امن دے پدی امت دا پارا یو نبی دے یو استغفار دے نبی وائے کلا کزد دنیا نلالم نزق پل امت دا پارا یو امن پر دم چے استغفار دے تر قیامتا او دا دین دام پتا لگی دا چے دی کفار مکہ استغفار وایا اگا دا دیو دا بچاو یو سببو یا کاغوی نو آیا نو مومنانو خوایا نو ځکه الله استیصالي عذاب نه راوستو وما کان لهم او څو زر دی د دیو دپاره چې عذاب به نه ورکوي دیو ته الله اوس وهم یصدون عن المسجد الحرام بیا سوال دا راغی چې الله په بدر کې دیو له د عذاب ولې ورکړی شه نو ورته دیو خو د الله د کور نه خلک منع کول حد کاراس که حد او نه دی څو زر دی د دیو دپاره چې عذاب به نه ورکوي دیو ته الله تعالی اوس وهم یصدون عن المسجد الحرام دیو بندی خلق د مسجد حرام نه وما کانوا اولیاؤه حال دا چې نه دی دیو واکداران د مسجد حرام دیو دغې واکداران هم نه دیو خلق بندی ان اولیاؤه ندی واکداران د مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان د الله د کور متولیان د کور خادمان ما متقیانی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دیونا نه پوهیږي وما كان صلاتهم عند البيت او نه ده مونږ د دیو په خوا د بیت الله کې الا مکاء و تصدیع دام زجر ده او اثر د نشوالی د تقوا نو مونږ د دیو په خوا د بیت الله کې الا مکاء و تصدیع مگر شپېلې او لا سنت پړقول د دې یو مطلب دا چې د دیو په ځای د مانځه باندې عبادت دا ګرځولې و شپېلې بوي شپېلې او لا سنت پړقول دا د دیو عبادتو وسم کستا خیالي باز خلق الله دې امت مسلمت الله سوچ نصیبه کی سونا خوند وئی یو ښکلې خبره څوک واوري سبحان الله الله اکبر الله دې امت مسلمه کې الله دې زمونږ په نجي او زمونږ په اجتماعي مجلسونو کې دې الله دا آوازونه اوچت کړي څونه خوند به کوي نن هم که د خوشحالۍ څه خبره واوري بس پړق دا څه شی دی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديعا صرف شپېلې و تصدیع او لاسونه پړقول دغه شپېلې دغه لاسونه پړقول دا د دیو بندګي دا فذوقوا العذاب پس وڅکئ عذاب پس ابدای چې تاسو کفر کاو بعض علما وایي چې د دیو منځونه و په بیت الله کې خو چون کې دی لکه د شپېلو او د څپېړو پړقولو دای حیثیت دی خو صحیح خبره ده چې دیو منځونه نه کول دیو د مانځه نه څه خبر و دقه شپېلۍ به والې لکه نن څه کته چې د قوالی دي غرب جوړ دی مون نشته دی تلاوت نشته دی الله اکبر نشته دی او دا اولیاء دي
حق حیران بشي ته غیر الله ته سیدې روانې دي دوپړی دي باجی دي او دا شپېلۍ دي او کیسې دي او قطارې دي او چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو غرب بنا غرب دی غرب بنا غرب دی الله دې غر کا ما الله دې هدایت درته وکړه ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب من لا چې کله د خوشحالۍ خبره راله څه به وایو سبحان الله موږ به چېرته څپېړې نه پړکو ښه اے الله زمونږ د دې دا د مړي اواز الله ته دې خلکو ته واوره څه به وکړو فذوقوا العذاب مولوي صاحب نه کله کله دې شروع کې ایک ته ولې کې فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون یو ځل مونږ پورته نه را روان یو چرته څه پروګرام له تللی وو واپسۍ کې رالو دا سپرلی و دا هوښیارۍ دا سیند داسې اسمانه پورې خبرې کوي چرته تندروالې یو کډه را روانه وه نو یو کس دی په دې پل باندې پورې وځي او بس چې کومه دی هغه پل خراب شه او که څه چل وشو خو هغه سړی دغه ته ولوېد سیند اوس سیند ته ولوېد دا سړی خو د دې سیند چپو واغېستو روان دی خو یو عجیبه خبره ته وکړمه شته دی په دې مخ د ځمکه داسې مخلوق شته دی چې د الله دپاره خلق شته ایثار والا خلق شته د اسکول هلکان دي په دې کې د یو هلک وړوکی هلک دی داسې ډېر غټ هم نه دی خو لکه بڅره بس د دې وړو نه ووتو مونږ ورته اوس ګورو ښه او بس چې کومه دی دې سیند ته ودنګل د خدای بني آدمه زه تاسو ته یو خبره وکړم که نه په هغه بل سړي خو ځان له یو خفقان و چې چلو جواسیم بس الله د طرف نه وه او مشر کس و خو په دې واړه چې دا زما د زړه کم درد کړ دی که نه ما خپل الله ته یو څو سوالونه وکړه میل الله که ته زما دا شی قبول کړی یا الله ته دا هلک بچ که یا الله څه یو څو څیزونه مې خپل الله ته وویل میل الله ته یې بچ که نو تا ته مې سوال دی دا وړوکی بچ که اوس هلک هغه کې لامبو چېرته والی کېده تندروالي لامبو والی کېږي هغه خو د ګټې وې او د یو خړاوه وه دی م واخېستو خپل الله ته هم داسې چغې ووالې که نه بس دا د چپو کې دا هلک یې اخیستی دی هغه بل هم روان دی او دی هم روان دی یاره د الله نه قربان شم که نه لکه چې دا چپه راشي او دوی داسې گزار کړي داسې یو ټانګ شانو دی ټانګ ته یې گزار کړي اوس د الله شان ته ګوره بس چې کومه دی دې مړي ته دی الله داسې ورساو نو بیا داسې هم نه وایي چې ده به ورته څونه لاس اچولی نه به یې اچولی خو بس چې کومه دی دا دواړه دی ټانګ ته ورغله څه به ووایو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب پس وسکه عذاب بما كنتم تکفرون پس اب دې چې تاسو کفر کاو ان الذين كفروا دیکم زجر دے مخ بربادی دا عبادت بدنی بیان شو دلته بربادی دا عبادت مالی بیان یقینا کسان چې کفر کړي خرج کوي خپل مالونو لرا ليذلوا ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې خلق بند کړي د لارې د الله نه څوک مال خرج کوي دې د پاره چې خلق دین تراولي بعضی بے غیرت مال خرج کوي چې خلق د دین نه واړي پس خرج کوي به دیو د مال لرا بیا بشي د مال د دیو د پاره افسوس ثم یغلبون بیا به دیو مغلوب کړي شي والذین کفروا کسان چې کافران دي الی جهنم یحشرون جهنم ته جمع کړي شي لیمیز الله الخبیث دیکھے پنځه بد حالې د منکرینو
دې دپاره چې جدا کړي الله پلیت د پاک نه او وګرځوي پلیتان بعضه ځینې د دیو نه په ځینو باندې فیرکمه نو پس دنګدلی به کړي د لره الله ټول په ټوله یو دنګدلی به ترې جوړه کړي بې غیرت الله ټول په ټوله یو بل سره به یو ځای کې یو دنګدلی به شي یوه پنډوره به شي یو پڼ به شي و بګرځئ د لره بیا په جهنم کې ټول به په یو ځای ورګزار کړي اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دې تاوانیان قل للذین فیرکمه یجمعه حتی یصیر کالسحاب المرکوم د وریځې مرکومې په شان به شي او بیا به ګزار کړي قل للذین کفروا تو وایا په باره دا کسانو کې چې کافران دي کچرته دي ومنه شو د خپلې بېدینۍ نه یغفر لهم ما قد سلف وبه بخلی شي دوی ته هغه چې مخکې تېر شوي دي ابو سعید په دې معنا څه ویلې یستوجب العفو الفتى اذا اعترف ثم انتهى عما اتاه واقترف لقوله سبحانه في المعترف ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا او کچرت دی واپس شي خپل بېدینۍ ته فقد مضت سنت الاولین پتا کې سره تیر شوي دي طریقې د پخوانو وقاتلوهم دیکھ ذکر د دعوی د صورت جنگ کوي د دیو سره تر دې پورې چې پاتې نشي شرک او شدین ټول د الله د پاره نو کدیو منشو یقینا الله پاک دی عمل کوي بصیر لیدونکو دی یو قانون الله ذکر کوي قتال هغه وخت پورې جاری وي چې شرک باقی وي نو شرک اوس باقی دی نو جهاد به تر قیامت باقی وي یا فتنه نه مراد دبدبه د کافر دا یا د فتنې نه مراد تکلیف رسول مؤمنانو ته مسلمانانو ته چې تکلیف د کافرانو ختم شي خدا چرته ختمېږي نه هغه دی په فلسطین کې مومنانې په ګولو راته کړه وَإِن تَوَلَّوْا او کدی واوړېدل نو پوه شئ ان الله مولاکم الله ستاسو مولا دی نعم المولا ونعم النصير ښه مولا دی ښه امدادي دی نعم المولا ونعم النصير وعلموا د دې ځای نه دویمه حصہ تر اخره پورې په دې کې هم دوه بابونه دي اول باب خلاصه تر 56 آیاته پورې 15 باسونه پکې دي یو باس 15 علل د پاره د دې چن فال د الله او د الله د رسول لپاره دي دیم یو قانون د قتال درم باس تخفیف اخروی څلورم تخفیف دنیاوی پنځم زجر وعلمو من شيء یقینا هغه چې حاصل کوي تاسو په جنگ د څه شي نه نو فان لله خمسه الله د پاره پنځم دغه دا غنیمت په لغت کې هغه شی ته وایي چې په کوشش سره انسان حاصل کړي لکه وقت طوفت فی الآفاق حتی رضیت من الغنیمت بالایاب او په شرع کې د مال د کفارونه مسلمانان څه شی حاصل کړي علی وجه الغلبة والقهر په طریقې د غلبې حاصل د حکم دا دی چې کوم مال غنیمت وي نو امیر جهاد باغ 15 حصے کی 15 حصہ حق د بیت المال دی په دې آیات کې داغه 15 مصرفونه الله بیان کړی دي وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الله د پاره 15 داغه دا او د رسول الله د پاره ولذل قربا او د خپلوان څخه چراله ګل د مونږه په خپل بندا یوم الفرقان فرض فیصله یوم الفرقان یو د ورځ د فیصله او یوم الفرقان نه مراد یوم بدر دی یوم التقى الجمعان ورځ د مخامخ کېدو د دوړلو والله علی کل شیء قدیر الله پر یو څه باندې قدرت والا دی اذ انتم بالعدوه الدنیا
کله چې وای تاسو په کناره نږدې مدینې ته او دا کافران بالعدوة القصوى په کناره غاړه لرې وو د مدینې نه او دغه طرف د دې مکې ته نږدې وو والركب اسفل منکم قافله د ابو سفیان لاندې طرف لا لستاسو نه وه د دریاب په غاړه دا الله رب العزت خاکا نقشه د میدان جنگ د بدر خای چې بدر کې او خړګی دا هغه په یو طرف باندې چې مدینه ته نږدې وو مسلمانانو په بل طرف باندې چې د مدینې نه لرې وه مکې ته نږدې وه کافرانو د ابو جهل لښکرو قافله په کمان د ابو سفیان کې ښکته د سمندر په غاړه وه د دغه ځای نه په 3 میله په فاصله کې کته روانه وه على شاطئ البحر ب3 اميال رب کائنات مونږ ته هغه نقشه ښیي والركب اسفل منکم قافله د ابو سفیان لاندې طرف وا لاندې طرف توا لستا سنا ولو توعدتم او کچره وعده کړی وې تاسو د یو بل سره لختلفتم فی الميعاد خامخ اختلاف مکړی وې په وعده کې یعنی مخکې الله داسې ویلې وې چې جنگ به کوو هغوی تاسو سره ویلې وې تاسو کېدای شي اختلاف هم وعدو کې ولکن لیقضي الله لیکن الله جمع کړی تاسو به وعدې نه وعدې وشولې نه تاسو خبر شوئ خو بس یو اچانک معامله وه لیقضي الله امرا دې دپاره چې پوره کړي الله کار لره کان مفعولا چې دې مقرر کړی شوی لیهلک الله د بدر د غزا د کامیابی لمخي لیهلک دې دپاره چې هلاک شي من هلکا څوک چې هلاکیږي وس عن بینتن پس د دلیلنا وس چې څوک مري نو مري دي الله حقانیت د دین ښکارا کړ دی ویحیا من حیا ژوندې پاتې شي مسلمان پاتې شي څوک چې ژوندې پاتې کېږي هم بینا پس د دلیلنا وان الله لسمیع یقینا الله تعالی خامخا اورېدونکی پوهه دی اذ یریکهم الله دا درېیم علت دی په خوب کې الله خپل نبي ته دی ولږ وښودل صحابه یې په هغه خبر کړه اذ یریکهم الله کله چې وښودل دیو تا ته الله فی منامک په خوب ستا کې لږ ولو اراکهم او که ښودلي وې تا ته دیو کثیرن ډېر الله ښودلي وې لفشلتم نو تاسو به بېزله شوي ولتنازعتم خامخا اختلاف به هم کړی په کار د جنګ کې ولکن الله لیکن الله تعالی سلم بچ وساتلی تاسو انه یقینا دغه الله عالم دی پر رازونو د سینو باندې پیغمبر ته د لږ شان وښودله او صحابو ته نبي علیه السلام خوب بیان کړ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ دا څلورم علت دی یعنی دا کارنامه خدا الله وا چې د میدان جنگ په اوایلو کې الله یو بل ته تاسو لښکاره کوي چې په یو بل ورشئ اذ یریکموهم کله چې وښودل الله تاسو ته دیو څنګه معنا به کوئ څنګه معنا به کله چې وښودل الله تعالی تاسو ته هم دیو لرا ازل تقیتم کله چې مخامخ شوي تاسو د دیو سره فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا څنګه څه ښکارا کړی وایا لګ ویقللکم او تاسو یې لږ ښکاره کړئ په سترګو د دیو باندې لیقضي الله دا په ابتدا د جنګ کې دې دپاره چې فیصله پوره کړي الله تعالی امرن کار کان مفعولا چې دې فیصله کړی شوی چې په یو بل باندې ورشي وإلى الله ترجع الأمور او الله تعالی ته واپس د ټولو کارونو دا او مخکې چې ویلو چې مسلمانانو ته کافران د خپل ځان دوچن ښکاره شو کافرانو ته مسلمانان د خپل ځان دوچن ښکاره شو نو دا کوم ځای کې ویلو د عین میدان کې بیا داسې نه وه
بعین میدان کې الله تعالی مسلمانانو ته کافران ډیر کم ښکاره کړه او کافرانو ته الله مسلمانان ډیر زیات ښکاره کړه ځکه 1900 ورته ښکاره شو دروغ پې راغی کان مفعولا وإلی الله ترجع الامور وی تاسو الله د دې په سترګو کې لږ ښکاره کړئ وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کس نه تپوس کوي اتراهم 70 تا ته دا کافران او یا کسان ښکاري هغه وی قال اراهم 100 ما ته سل ښکاري او حال دا چې هغه څو کسان وی کا 1000 یا 950 کسان دا خو یقیني دي 950 کسان ادې چا ویل ویا دي او چا ویل څه شي دي سل دي او کفارو ته مسلمانان څونه ښکاره کړه الله اول وی ابو جهل ویل چې قال ابو جهل ان محمدا واصحابه اکلت جزور دا محمد او صحابه د صلی الله علیه وسلم دا خو د یو خوراک دی او یو اخبا په هغه دور کې سلو کسانو خوړی شه نو دا ورته الله لږ ښکاره کړه حال دا چې مسلمانان خو 313 وو نو په دې اول کې دا یو بل ته لږ ښکاره کړه چې ورشي په یو بل کله چې میدان ته ښکته شو نو بیا شی بل شان و فی اعینکم لیقضی الله امرا کان مفعولا والی الله ترجع الامور او الله تعالی ته واپس کولای شي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کله چې میلاو شي تاسو د یو ډلې سره فثبتو مضبوط شي د هغوی په مقابله کې واذکروا الله یادوئ الله فثبتو ځان مضبوط کړئ د هغوی په مقابله کې دعا داوا دیم واذکر الله الله به یادوئ دعاګانې غوښتل الله یادول د میدان جنگ دعاګانې حدیث د بخاری او د مسلم کې دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل په میدان جنگ کې د دشمن د ملاقات تمنا بنه کې ہاں خو واسأل اللہ العافیہ اللہ نه بعافیت غواړي دا بنوي چې الله هندوستان راوالا چې بیا زما د ایمان جوړه نه د څه بنوي چې الله کافر راوالا وی الله عافیت راته نصیب کا خو کله کله ملاو شوي نو فصبروا بیا ثابت قدم شئ پوه شئ ان الجنت تحت ظلال السيوف چې جنت د تورو د سوري لاندې ده بیا په دې ځان پویا کوي بیا نبی علیہ السلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب وانصرنا عليهم اے اللہ تنازلون کے دے کتاب یا اللہ دا یخ یخ د نصرت وریز استا پلاس کی دی روا الله د ډلو شکستا پلاس کې دی روا زمنګ مدد وکا د دې په مقابله کې بخاری کې دا روایت ده 2818 مسلم کې هم دا روایت ده 1742 علامہ شوکانی وای مناسب دا غ دعا چې ملګرو د طاغوت طالوت غوښته وا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ویا ډېر خپل دعا ده هغه با په جنگ کې خپل معشوقې یادولې په جنگ کې به خپل معشوقې یادولې او تیز دلبا تب په جنگ کې پل الله یادوي ځکه ستا محبوب لا محبوب لا مطلوب في الكونين إلا هو ولا موجود في الكونين إلا هو ولا مقصود في الكونين إلا هو ستا مطلوب خدا دے ستا مقصود خدا دے تب ما شکو سکے وے جانے تو بوستان و شغل یار باران بہار غفلت یاد خزان ہست غفلت یاد خزان ہست در بوستان تو د یار یاد ول خو بوستان دے
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله یادوئ الله لره ډېر ډېر لعلکم تفلحون واطیعوا الله تابعداري د الله او د الله د رسول کوئ ولا تنازعوا جګړې مکوئ دې کې درې آداب الله ذکر کوي اطاعت د الله او د رسول خپل کورنۍ کې اختلاف نه کول نه بې زړه کېدل ولا تنازعوا جګړې مکوئ په خپلو کورنو کې فتذهب ريحكم فتفشلوا نو کمزورې بشئ وتذهب ريحكم ختم بشئ هوا د نصرت ستاسو وتذهب ريحكم هواګانې د نصرت به مو ختم شي دا بنا بر حقیقت ځکه چې مسلمانانو مدد نه دی شوی مګر په هواګانو نو الله وی د نصرت هواګانې بستانه ختمې کم رسول الله وی نصرت بالصبا الله زما مدد کړ دی په باد صبا باندې او الله عادیان تبا کړ دی په باد دبور باندې نصرت بالصبا یا مراد د معنا تشبیه دا نو معنا فتش وتذهب ريحكم لاړ بشي ختم بشي ستاسو دبدبا اے قوتکم ونصرکم لك اذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة السكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون ولا تكونوا ان الله مع الصابرين الله سره د صابرینو نه دی او مکه گئی پشان دا کسانو چې وتل د خپل کورونو نه بطرن په تکبر باندې ورئا الناس او بزان خودن سره خلقو ته څوک ابو جهل داش پکم ادب دی چې د غیر سره به مشابهت نه کوي په درې خصلتونو کې چون کې ابو سفیان کوم چې مشهور الله روا بدر باندې هغه پرې خو د سمندر په ساحل روان شه نو لخر د ابو جهل تبي ابو سفیان کس پسې ولېګا چې مونږ اوس په امانیو تاسو اوس مرزي زئی واپس شي ما لار بدله اختیار کړه زه اوس په امانیم محمد رسول الله نه بچیم ابو جهل مرزا اے ابو جهل چې پرې رسېږي مرزا تورېګه مونږ بزو او فنقیم فيها ثلاثا درې ورځې با په بدر کې سارېګو فننحر الجزورا وخان بالالو ونطعم الطعام د مزو خوراکونه وکو ونسقي الخمر شرابونه بسکو وتعزف لنا القيان او سندر غاړې با مونږ ته سندرې وای ډم چورې با مونږ ته ډمانې با مونږ ته ګډېږي دا بچل کو او کته بس ته مونږ به واپس راځي دا څه خبرې دا خبرې قرآن دا وای ولا تکونو مکه گئی پشان دا کسانو چې وتلې د خپل کورونو نه په تکبر باندې او په ځان خودنې سره خلکو ته منع کوي خلک د لارې د الله نه الله تعالی پاک دی عمل کوي حاته کون کې دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ دې کې پنځم علت د غنیمتونو چې د غنیمت اختیار د الله او د الله د رسول له زکا چې شیطان ته ملائک الله او خودل او دا وی پړلونو کې ير الله واچولا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کله چې خیسته کړ دیو ته شیطان عملونه د دیو وقال لا غالب لكم اليوم ول نشته غالب پتا سمانه نن ورځ د خلقنا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ زَسْتَاسُ گاونډه اما کفار چې کله بدر ترالل د بنی کنانونا یریدل زکه چې په خوانه د غوي سره دشمنی وا فتمثل لهم ابلیس ورته متشکل ش په شکل د سراقا ابن مالک کنانی دا د غوي مشرو دای په شکل ورته شیطان راغی چې ټیک دا تاسو پړه کې یاره موږ نه مکوي
زمونږ او ستاسو څه تو مې خپل منځ کې شته خوا به کېږي لویه فتنه خو محمد دی دا ختمول غواړي زه ستاسو ملګری یم لښکرې در روانې دي 5000 کسان را روان دي 3000 کسان را روان دي او دا دی شیطان او د سراقه ابن مالک کنانی په شکل کې دی بس ستاسو ملګری او د حارث ابن هشام په لاس کې په دا وخت کې د شیطان دا لاس دی او چې دلته وکاته ماشاءالله چې دا ډلې د یو بل ته مخامخ شو د چې وکاته جبريل علیه السلام دی او حضرت جبريل علیه السلام کمان سنبھالی او د خو جبريل پیژندو بس کومه ده وای دغه په دې دغه کې د یو دیکا ورکړه کنه د حارث لا د کفارو مشرو دلې دیکا ورکړه انی ارا ما لا ترون فلما تراءت الفئتان هر کله چې ولید دوړلو یې بل لرا نکسا واپس شیطان على عقبيه پخپلو پندو وقال انی بریء منکم زستا سنا بیزاریم انی ارا ما لا ترون زوین ما اغت چتا سنئی نئی ما جبریل ولیدا زیرے گمد اللہ نا دیتا خوف طبعی وائی کل شیطانم دا چغی وی زیرے گمد اللہ نا لکا منگم چه زلزل راشی اللہ ستانا دیر یریگم او چې کله زلزله لاړ شي بیا په بړق بړق په خنداګانې وي انی اخاف الله داسې خو ابلیس هم کوي جبریل ویني یریږي انی اخاف الله زه یریږم د الله نه او لاړو 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 است په سمندر کې ځان وپکا بیا په دې ځمکه پاتې شوی هم نه دی او ځکه خو حدیث کې راځي چې شیطان نه دی لیدلی شوی په یو ورځ کې چې پای کې اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغیظ چې ډېر ذلیله ډېر سپک ډېر غوسناک وي د ورځ د عرفې نه ما سوا الا ما رؤیا یوم بدر مگر کم چې دی لیدلی شوی په ورځ د بدر کې انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله زیرګم د الله نام الله څخه عذاب ولده وای ابو جهل ته پته ولګی چې دا خلک داسې نه چې د زړور ارامي سړی و دا ابو جهل ځکه رسول الله وای چې زما فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه ډیر سخت و دا سر چې غوسوله کېږي وای محمد ته ووایه چې وسم زما غوسه ستا ته ډېره زیاته بې غیرته سړی و بعضې مورخینو لیکل دي چې سراقه په تیښته باندې چې دا شیطان دا وتښتېد ابو جهل ګبراو شو چې داسې نه چې زما په لښکر کې افراد تفریح پیدا شي نو په خپله مخکې شه او خلکو ته ویله تقریر وکړو چې سراقه په دې عمل مخه پکېږئ دا د محمد او د هغوی د خپلو ملګرو سره د هغوی د ملګرو سره میلاو موږ لره دوکه راکوله خو یاد ساتئ چې محمد او د هغوی د ملګرو په کپرو محمد او د هغوی ملګري به په پړو باندې تړو ځان سره به بوزو او د هغوی په کپرو کې به وبس کو داسې خبرې کول شي داسې خبرې کول انی اخاف الله زیرګم د الله نه ډېره مړانه یې کوله ډېره داسې مړانه یې کوله ځان یې بادر بادر کو یو وړوکی هلک عبدالرحمن ابن عوف ته وایي کاکا جي ابو جهل پېژنې او ته پې څه کوې ما اورېدل دي چې دی نبي علیه السلام ته څه خبرې کوي خوله تړلی دا زه نن نه پرېږدم بس ما ورته هغه دی د مړانه کوله دا خلک یې سمول بس بیا د بچه روانو بیا ورته رسېدلی انی اخاف الله والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی اذ یقول المنافقون کله چې ویله منافقانو او هغه کسانو چې پړونو کې مرض دی غر هؤلاء دینهم دوکه ورکړه دا کسانو ته دین د دیو منافقانو څه ویل
منافقانو سویل دلته الله یو علت بیانوي چې منافقانو په تاسو پورې خندا کوله دغوی خندا الله په خفقان بدله کړه. نو اختیار د غنیمتونو هم د الله او د الله د رسول سره دی. کله چې ویل منافقانو او هغه کسانو چې پړونو کې مرض و، منافقانو نه مراد د مدینې منافقان دي، او هغه کسان چې پړونو کې مرض و هغه د حوالی د تیر چاپېره نه راغلي منافقان، هغوی هم دا خبرې کولې. څه ویل غر هؤلاء وی دوکه ورکړ دا کسانو ته دین د دیو چې دیو 313 دی 1000 لخر سره جنگيږي. نو خپته دا چې دا خو مقابله نشي کوله، خو اصل کې دیو خپل دین دوکه کړ دی چې دا دین کې زمونږ مرسته به الله کوي، دیو دې دوکه کړ دی. اوس ګورو چې دا څه چل کېږي، دا د منافق خبرې دي. غر هؤلاء دوکه کړ دی د خلکو لره دینهم دین د دیو په خپل دین باندې مغرور دي. ومن يتوکل علی الله چا چې بروسه وکړه په الله باندې نو یقینا الله زور ور حکمت والا دی. نو هغه دین الله دا هغه دین په وجه باندې اے مسلمانانو الله تاسو له بری درکا. منافقان د خاور سره خاور کړه. ولو ترى اذ يتوفى الذين او کلا او کچره توینه کلا چې سا اخلي اذ يتوفى الذين کلا چې ساګانی اخلي دا کسانو نه چې کافران دي. څوک الملائکه ملائک یضربون وهبا مخونه د دیو شاګانی د دیو ویل کېږي به دیو تذوقوا عذاب الحریق وڅکئ عذاب سوځونکي. د یوازې د دنیا ډبول نه دي، په قبر کې به هم د دیو ډبولي، په ځنکدن کې به هم د دیو ډبولي، په میدان محشر کې به هم ډبولي، او هلته بیا په دوزخ کې خو. نو دلته جواب پټ دی لرأیت امرا عظیما و امرا عجیبا خامخوی بنه امر عظیم لرا امر عجیب لرا ډیر د غبرهټ کار بویني. ذالک بما قدمت ایدیم دا سلسا پسب دغه عملونو چې مکلی کلیو لاسونو ستاسو. وان الله او یقینا الله لیس بظلام للعبید نه ده هیڅ ظلم کوونکې په خپل هیڅ یو بنده خپل بنده الله ظلم نه کوي. کدا ابي آل فرعون حال د دیو پشان د فرعونانو دي. والذین من قبلهم هوا کسان چې د دیونه مخکیو کفروا بیاات الله کفر کړه او آیاتونو د الله باندې نو ونی ول دی ولر الله فصاب د خپل ګناهونو یقینا الله قوت ولده سخ عذاب ولده. ذالک بان الله دا تفسیر دا جمله چې لیس بظلام دا عذاب په دی وجه دی چې یقینا الله نه دی بدلون کې لم یکو مغیرا نه دی بدلون کې د یو نعمت چې کړی په یو قوم باندې تر دې چې دیو بدل کې هغه عقیده چې د دیو پړونو کې ده. او یقینا الله اوریدونکي او پوهه دی. وای ګورا د الله نعمت په یو چیز باندې موقوف نه دی. ولې ما تا کم یو کار کړو چې ما ته الله دنیا ته راوستي. وای ما نبود و تقاضای ما نبود لفت تو نا گفته ما میشنود. دال نشته ده چې ستا د وجود سبب څو تا کم کارنامه کړی و چې الله وجود ته راوستي. اصل کې هر نعمت الله رب العزت هغه د انسان په اطاعت نه کوي، خو اصل کې کم نعمت چې تعالی درکړی دی د هغې بقا ورځان په دې پوهه کوي د هغې بقا. دا بقا به الوي چې ستا پټ یو حال دی هغه صحیح و دا نعمت به ستا سره او که هغه دې بدل کړو الله به هغه نعمت تا نه والي. په دې پوه شوې که نه؟ د نعمت بقا هغه موقوف دی د انسان په اعمالو.
کداب آل فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونیانو دی او هغه کسان چې د دیونه مخکیو دروغجنتیا یې کړې وه په آیاتونو د خپل رب باندې پس هلاک کړه موږ دیو لره په ګناهونو د دی او غرق کړه موږ فرعونیان وکل کانوا ظالمین دا ټول ظالمانو ان شر الدواب په دې کې دوه قباحتونه ذکر کوي یقینا بدتر د زنده سرونه په نزد الله هغه کسان دي چې کافران دي فهم لا یؤمنون پس دیو ایمان نه راوړي الذین عاهدت منهم دې کې دوه نور اسباب د عذاب الله هغه کسان چې لوز کړ دې تا د دیو سره ثم ينقضون بیا ماته دیو خپل لوزونو لرا فی کل مره په هر ځل وهم لا یتقون دیو ځان نه ساتي د لوز ماتولونه یو ځل لوز وکړو بیا په لوز وکړه بیا یې د کافرانو لا بیا کافرانو لا اسلحه ورکړه الکه دا دې څه چلو وکړو ویل جی اب دې وارې غلطي وشوله بیا یې چې کومه دی په غزوه خندق کې د کافرانو مرسته وکړه وهم لا یتقون فإما تثقفنهم پس کته بیا مومي دیو لره په جنگ کې فشرد بهم پس وتروا ويروا بهم په دیو باندې هغه خلق چې د دیونه رستو را روان دي لعلهم یذکرون دې د پاره چې یاد وساتي عبرت حاصل کې پدې داسې سزا ورله ورکړي چې نو سو کړه وسو ته بیا داستانونه پاتې شي و اما تخافنا دې کې اهمیت ذکر کوي د پورا کولو د لوز او کيره دې ته د یو قوم نه چې واده خلافي به وکړي تا سره خیانتن د واده خلافي فانبذ الیهم علی سوا وغرزوا خبر ورکړي وتا پپره خودلو د لوز علی سوا چې شی برابر تاسو په علم کې یو سړی دی تا ورته ویلي چې لکه زما استا بدونه کاله جنگ بندي ته به ما ته څه نه وې زه به تا ته څه نه وې اوس ته پوه شو چې دې سړي کې څه چل دی او داسې نه چې په ما حمله وکړي نو ته د دې جنگ بندۍ نه مخکې د دې نیټې نه مخکې ته د ده سره لاس اچې نو هغه ته به بیا ویې ناڅاپي به پې نه اچې که نه الله به تا غر کړي ته به هغې ته وې چې زما ستا جنګ بندي وه دونه کاله خو زه ستا نه څه ویرېدم ستا د کرتوب ټیک نه دي روره د نن نه وروستو زما ستا چې کومه دی معاهده ختمه فانبذ الیهم علی سوا چې شی برابر په علم کې یقینا الله مینه نه ساتي د خیانتګرو سره ولا يحسبن الذين دیکھ زجر دے گمان نه کیا کسان چې کافران دي سبقو چې دی وبچ زما د عذاب یقینا دیونه شا جزا کول الله لر واعد لهم تیار کې د کافرو په مقابله کې سونه چې تاسو طاقت من قوت النسامانی جنگنا ومن رباط الخيل من قوت قوتا نبی علیہ السلام ارشاد دے الا ان القوت الرمی قوت د غشو چلی ادولی درې ځله نبی علیہ السلام ویل یا هر هغه شی چې سړی په د دشمن په مقابله کې ځان کلکوي نو هغه دور جدا شي او تورې وي غشي وي قصې وي قطارې وي نن سبا ماشاءالله داسې دور راغی میزایلې دي جازونه دي او دغه په مقابله کې چې کومه ده هغه اسمان کې چې هغه جازونه ګرځي څه شه ده ډرون تیارې دي دا ټولې تیارول غواړي دا نه چې ته به صرف موږ به تر مرګه پورې بس د نورو غلامان به یو من قوت من رباط الخيل د تړلو د سنونه من رباط الخيل من رباط الخيل د تړلو د سنونا ترهبون به د ساتلې شو اسنونا د اسنو مربوطونه تړلې شوی اسونه یا من رباط الخيل تړل دا سنو ترهبون به عدو الله چروي بتاسو په دې دشمن د الله او خیل ذکر کو
صحیح حدیث کے راضی الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الى یوم القیامہ اللہ دا اس پتند کے خیر اخود دے تر قیامتا امر الالہ بربطها لعدوه فی الحرب ان اللہ خیر موفق تلوم على ربط الجیاد وحبسها وأوصى الله بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله چیروی بتا سپاگی دشمنان دا اللہ وعدوکم اخبل دشمنان او نور کسان بوی ما سوا دا دیونا چتا سن پیجنی اللہ یعلمهم اللہ دیو پیجنی وما تنفق من شئ اگا چی خرچ کوئی میلانو کی صلح دانو تا میلانو کا دے صلح دا توکل پر رب باندے لرا یقناً اللہ اوریدون کے پویا دے او کدیوی راد لرے چی دوکا وکڑی لستا سرانو یقناً کافی دیتا لرا اللہ هو اللذی دا اللہ غزات دے چی تی مضبوط کڑے پخپل مدد سرا وبالمؤمن دا امیر جہاد دا پارا الان وس خفف اللہ عنکم آسان تیارا وستل اللہ پتا سبانے او پوہو اللہ تعالیٰ چھ پتا سکی کمزور تیادا نو قویل استاسونا سر صابران غالبی کے با خدو سو کسانو مخ کی یو با فرضی طریقہ داوا چی یو مومن با دسو مقابلہ کولا دلسو کافرانو اس فرضی خبر چشوا یو مومن با دو کافرانو مقابلہ کئی ہاں استحبابی خبرہ وسم پاتی دا او دا وجوا چھ 1000 مسلمانانو دا اتیا ذرا کافرانو مقابلہ کڑے فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ قبیل استاسونا سل صبر کون کی غالبی کی باپ 200 کسانو او قبیل استاسونا سم قانون دا میرے بدر کی نبی علیہ السلام صحابوں نے مشورہ واغستا صدیق اکبر ویل یا رسول اللہ اسبتی فیدیہ والو مسلمانان کمزوری فیدیت واغستلا دا آیاتون راجل آیاتونو کے ماشاءاللہ 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 دا فاروق اعظم خبر موافق راوتا ویا دا حکم اللہ سرا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم فاروق اعظم ملهم پہ جنائی دتا اللہ رب العزت پٹ پڑھ کے سا اچھول دا ملہمو ولولا کتاب من اللہ او کنوے حکم دا طرف دا اللہ نا مکہ فیصلہ شوے چلا بدریان العذاب نور کئی یا مکہ فیصلہ شوے چی چاہتا یو حکم نہیں راغلینو اللہ پہ ننسی فیما خستم لمسکم نخام خارسی دلی بیتا استا پاگت سباندے چی تاسو اغسطی دی عذاب عظیم و مکہ فیصلہ روانوا سا فیصلہ روانوا چی اللہ بدریان اللہ نتبا کئی لمسکم فیما خستم عذاب عظیم یو پانا دانو کا ویا ماو کتا سوئی مئی ویا دا صحیح لمسکم فیما خستم عذاب عظیم فکلو مما غلمتم چونکہ مکہ زورنو شوا نو دلتا اللہ فکلو ورئی داغنا چتا سو غنیمت حاصل کردے حلالا طیبا حلالا و پاک ویرے گئی دا اللہ نا یقناً اللہ بخن کے مہربان دے یا ایوہ النبیو ویا اے نبی قل لمن فی ایدیکم ویا غچاتا ہے چستا سو پلا سنو کی دی من الاسرا دا قیدیانو نام چا قیدیانو ابن عباس ایوان پا دے قید کرا گلے و دا نبی علیہ السلام ترہ کافر بزرگ اگر تیور آ رہا مانا فدیہ مالا ولی اترا وی دیشی نو خزا پا زور آ رہا وستے منو تو ورطا ولی رات لی وی رنگ وستا منو ویل فدیہ رانا ما اخلا نبی علیہ السلام ورطا اترا دا آیاتونا رالل اترا کتا واقعی دوڑا مومن وی اللہ با دی دگنا تالا در کی
یعلم الله کمالم کې الله تعالی هغه چې تاسو پړه کې وړونو کې د خیر ایمان لره دربه کې تاسو لره خیر مما اخذ منکم ډېر غوره د هغې نه چې اخیستی شوی دی له ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته الله بخونکی مهربان دی ابن عباس صاحب وی 20 اوقې سره زر خو د ده نه واخیستی شو خو د الله نظام ته ګوره وی وروسته عبدالله ابن عباس ویل چې فابدلني الله خیرا من ذلک دنه مال الله بدل کې ډېر غوره ډېر څه سره راکړه او ویل زما 20 غلامان دي د یو غلام 20,000 روپۍ قیمت دی او ابي زمزم الله مال راکړ دی په دې ټوله دنیا باندې زه دا دولت نه بدلوم مال الله دا راکړ دی خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی وای یریدو او کدی اراده لري د خیانت کولو لستا سره نو دیو خیانت کړو د الله سره من قبل پخوا فامکن منهم پس قدرت در کتا است الله په دیو باندې والله علیم الله تعالی په حکمت ولده ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړې او هجرت کړي jihad کړي په خپل مالونو په خپل نفسونو باندې په لار د الله کې والذین آووا ونصروا کسان چې ور کړي مسلمانانو ته ونصروا مدد کړي د مسلمانانو آووا سمانه وکوي زه ورکړې مسلمانانو ته په مدینه کې ونصروا او امداد کړي اولئک بعضهم دا کسان باز د دیونه دوستان د بازو دي دې آیات کې درې قسمه د مؤمنانو ذکر کړي یو مؤمن مهاجر د مؤمن چې مهاجرین له زه ورکړې دیو بد یو بل سره امداد هم کوي او دوستانه به هم کوي دریم قسم هغه مؤمن چې هجرت نوی کړي دیو سره به امداد بکوي په مقابله د کافرانو کې نور بور سره مرسته نه کوي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې ولم یهاجروا هجرت نه دې کړې مالکم نشته تاسو د پاره مې ولایتهم د دوستانې د دیونه څه شي تر دې چې دیو هجرت وکي وین استنصروکم او که امداد غواړي لستاسو نه په دین کې فعلیکم النصر نو پتا سو باندې د دې امداد لازم دی الا علی قوم مگر خون نه دی جایز پاغه قوم باندې چې پمیان تاسو پمیان د دیو کې وادي پای کې باندې دی عمرسته نه کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی پاک تاسو عمل کوي بصیر لیدون کې دی الا الذين كفروا دیکھے د سلور میډلې بیان چا کافران دي مگر کسان چې کفر کړي ځینې د دیو دوستان د زینو دي الا تفعلوه کونه کوي تاسو د امداد د مسلمانانو تکون فتنه فی الارض شبا فتنه غلبه د کافر پزمکا کې نن د فلسطین مسلمان مدد نکوي تکون فتنه فی الارض نداب فتنه او غلبا د کافر بش پزمکا وفساد کبیر لوی فساد بوي والذین آمنوا سوال د آیات خو بیا مات کا امام رازی لیکے دائمات کر دے د پر د تعظیم د شان د دیو ہر کسان چی مانے راوڑے وہاجرو ہجرت کڑے جہاد کڑے پلار د اللہ کی او کسان او ونصرو چزے ور کڑے مہاجرین لرا مدد کڑے د مہاجرین اولئک هم المؤمنون دا کسان هم دی مومنان پرشتیاں دیو دا پارا بخندا ورزق کریم رزق عزت مندے والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دې من بعد رستو وهاجروا دې کې پنځمه ډلې بیان دا صحابه چې هغه پس د هجرت نه ایمان راوړې
وهاجروا وجاهدوا او جهاد کړه ماکم لستاسو په مرګرتیا کې دا کسان لستاسو ندي و اولو الارحام مخکې بعد دوستۍ په اعتبار یو بل با میراث ورکولا هغه بیا منسوخ شو چې میراث به صرف د خپل ولای په اعتباري و اولو الارحام خواندان د خپل ولای ځینې د دیونه ډېر حقدار دي به بعضن د زینونا په میراث کې فی کتاب الله په کتاب د الله کې ان الله بكل شیء علیم یقینا الله په هر یو چیز باندې پویا دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون یا الله دا کسان ستاسو د دین د پاره ستړي دي یا الله پروردگار عالم مونږ وبخې الله مونږ وبخ لنډه ده الا مونږ وبخا منگ معاف کا زمون ظلمنا معاف کا زمون تقصیرات معاف کا پروردگار عالم د خپل کتاب ته وګورا الله د خپل کتاب ته وګورا رمضان المبارک ته وګورا الله د روزه په خپل د خپل د دین د لارې د قران مسافر ته وګورا ربا په مونږ باندې ورحمېګا الله په مونږ باندې د کرم صادر را خور کا الله مونږ معاف کا الله مونږ کمی الله زمونږ کمی چې کومه ده الله کمی دعاګانې دي او کمی ارزوګانې دي کریم ربا هغه زمونږ ارزوګانې پوره کا اے الله پروردگار عالم ته زمونږ سوال دی یا الله پتا خو بنی اسرائیل پتا خو زورور نه دي منګه کمزوري و الله تا په دست قدرت کې هغه خو ستاسو د دست قدرت نه خو بهر نه دي پروردگار عالم ته په خپل غریب کې ونه سره وا او الله هغه مظلومان تر نه خلاص کروا الله هغه معصومان الله دا غوي هغه وچو شونډو ته وګورا دا غوي دا به هغه اخونو ته وګورا هغه مظلومان معصومان چې تتر بتر دي دا به سہارت ورکا دا د داجی سہارت ورکا دا چاته وای چې مال ډوډۍ راکی چاته وای چې مال خوراک راکی الله هغه معصومانو ته وګورا ربا ته په موږ باندې ورحمېګا دا په موږ امتحان دی دا په تمام امت مسلمه امتحان دی الله په دې امتحان کې موږ فیل کوم روا موږ پاس کروا پروردگار عالم هغه بربریت والا په خپل قهر او په خپل غصې په سپېړه کې الله را والا روا ته زموږ ناراضه مشه ته زموږ خپه مشه څوک بیماران دي شفای کامله ورته نصیب کا چا ډېر چټونه دي الله چا کم حاجتونه دي څوک جیل کې دي څوک ورک دي یو معصوم وړو کې دی او د ډېر وخت نه ورک دی د پروس کالینه مورې پسې کړېږي تلسقېږي الله چې کوم دی پروردگار عالم کم ځای کې چې الله رسایي ورته وکړه ته زموږ نه ناراضه مشه ربا ته زموږ نه خفه مشه ربا وصلی الله تعالی علی خیر